بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستانی پوځي رژیم یو ځل بیا په کونړ باندې راکټیز بریدونه کړي دي، سره له دې چې دوی پرون د لنډمهالې اوربند خبر ورکړی و، د خپلو رسنیو نه هم دا خبرونه خپاره کړي ول او په سوشل میډیا باندې هم دا خبرونه داسې کتلي، خو نن یې یو ځل بیا په کونړ کې ملکي سیمې په نښه کړي دي او توغندیز بریدونه یې کړي دي، چې په پایله کې تر اوسه پورې لومړني معلومات همدا دي چې یو موټر سیند ته غورځېدلی دی چې د یوې ښځې په ګډون پکې 2 تنه نور شهیدان شوي دي او 15 تنه لادرکه دي. تر اوسه پورې معلومات نشته چې کوم ځای کې دي. بریدونه د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ کې رامنځته شوي دي. اخوا بیا پاکستانی پوځي رژیم د کونړ کې د بریدونو ترڅنګ نورستان کې د کامدیش او برګ مټال ترمنځ غځېدلې سړک کې هم غځېدلې سړک باندې هم تګ راتګ پر مخ باندې تړلی دی. دوی په فرضي کرښې ته نږدې پوستې اچولي دي او د کامدیش او برګ مټال ترمنځ چې کوم غځېدلی سړک ده په ده باندې چې هر تېرېدون موټر تېرېږي دوی ورباندې ډزې کوي او نه یې پرېږدي چې لاړ شي. په همدې خاطر باندې هلته په خلکو کې وحشت خپور کړی دی او خلک په هغه سیمه کې په هغه سړک باندې تګ راتګ نشي کولی او دا کاملا لویه ستونزه ده. سره د دې چې دوی په ظاهري ډول په میډیا باندې دنیاوالو ته ښیي چې دوی د لنډمهال لپاره په افغانستان باندې بمباري نه کوي او دوی سره جګړه نه کوي. دا ښکلی ماشوم او د دې مور چې یوه ډاکټره وه نن د اختر په لومړۍ ورځ باندې د پاکستان د پوځي رژیم د عساکرو له لورې د توپونو په ړندو بمباریو کې په خپل کور کې شهیدان شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. ډېر زیات د افسوس ډېر زیات د تعصب ځای دی چې دومره حتی بې لاسو بې پښو شوي یو شي نه په روژه کې چا پرېښودو، نه په اختر کې مو څوک پرېږدي، نه په همداسې عادي ورځو کې مو څوک ژوند ته پرېږدي. باوجود د دې چې د پاکستان د پوځي رژیم له لورې او دغه راز د افغان طالبانو له لورې د اختر په مناسبت باندې ډزبندي یا اوربند اعلان شوی و، خو مګر نن په ټولنیزو رسنیو کې د دغه ماشوم دا انځور خپرېږي او له دې سره جوخت دا کیسه ډېرو رسنیو دا خپره کړې ده چې د ده مور او دا ماشوم دواړه د پاکستان د پوځي رژیم د عساکرو له لورې شهیدان شوي دي. او تر ټولو ډېره بدبختي بیا دا ده چې کله چې به خپلوانو یې دوستانو یې کلیوالو یې هڅه کوله چې د دوی دواړو جسدونه له هغه سیمې نه راوباسي، د پاکستان عسکرو اجازه نه ورکوله چې د دوی دواړو جسدونه راواخلي. زه به ډېر تعصب سره په خپل ځان باندې حیف کوم، په خپل وطن یې کوم، په خپلو خلکو یې کوم چې ولې دغومره حتی بې لاسو بې پښو یو، دغومره حتی بې لاسو بې پښو شوي یو چې د اختر په ورځ هم ولاکه څوک پرېږدي، د روژې په ورځ دې ولاکه څوک پرېږدي. همدا اوس په میلیونونو افغانان چې په وطن کې دي که د وطن نه بهر دي د دغه وروستیو غمیزو له کبله والله نه په اختر سره پوه شوي دي او نه ولاکه په روژه سره پوه شوي. اما که زورور وې، اما که طاقت مو لرلی چې بیخي نور خلک به دې پوهېدی چې یاره دا خلک زموږ د ځواب دي هم تا باندې دغومره ظلم او تراژدي نه کېده. خو ټوله دنیا پوهېږي چې موږ پرته له نفاق نه، موږ پرته له یو بل وژلو نه، موږ پرته له خپل وطن له ورانولو نه بل هېڅ هم نه دي کړي. که له دې نه وروسته خپل ځان ونه پېژنو او د خپلو خویندو پر مخ دروازې خلاصې نه کړو، د ښوونځیو د پوهنتونونو خپلو ځوانانو ته په کور دننه باندې هر ډول سهولتونه برابر نه کړو، خپل خلک ځان ته راغاړې نه باسو او په دې وطن کې روا مشروع غوښتنې او حقونه د ټولې ټولنې ونه منو، نو تر دې ډېرې بدې ورځې به راباندې راشي.